ودرېږئ څه کوئ؟ سمه ده ارامه اوسئ کومه خبره نه ده. ارامه اوسئ ملګرو زر تر زره خپل کار خلاصو بیا ځو. هله نو دروازه خلاصه که حسینه. څه شوي ولې ورخطا یې ولې دې دروازه داسې ټکوله؟ هغوی ته 100 روپۍ ورکړئ. ورور مې دلته و که نه؟ دلته څوک نه دی راغلی. او هو ورور دې ولې غواړي ما وویني؟ وروستی درته وایم کیدای شي ورور مې په لاره کې وي. هله حسینه مخکې له دې چې څوک راشي باید لاړ شو. ولې دومره ورخطا شوی؟ ورور دې ما سره څه کولی شي؟ حسینه که ورور مې تا پیدا کړي د دې لپاره چې د شاهدي ورکولو نه دې منع کړي هغه هر کار کولی شي. د هغه یوازینۍ موخه دا ده چې جابر زنداني کړي. تیار شه زر باید له دې ځای نه لاړ شو. پوه شوم سمه ده تاسو لاندې لاړ شئ زم ځان تیاروم او درځم. سمه ده بیړه وکړه. الله مانا کرکه کوي کنه کېدای شي اوس زما په حالت پوه نه شي خو سبا ته چې لوی سړی شي بیا به په هر څه پوه شي. هر څوک په دې ژوند کې مجبوره دی چې کار وکړي. ته فکر کوې په درس لوستلو سره به درنه لوی سړی جوړ شي؟ زه غواړم چې په زحمت سره پیسې پیدا کړې او په پورته سترګو ژوند وکړي. که په خپلو خپو ونه شي درېدلی بیا دا خلک د چا اوښکو ته نه ګوري د پښو لاندې به شي. پلاره زه له تا نه کرکه کوم. حالا نو زر کوه حالا لږه بیړه وکړه حسینه که سلیم راشي ټول پلان به مې خراب شي. ته په موږ باور نه کوي خو مراد تا ته دوکه درکوي. هغه هیڅکله هم نه غواړي چې جابر له زندان نه خوشي شي. وګوره سهره دعا وکړه چې څه مې در سره ونه کړل زر له دې ځایه ورک شئ. وګوره حسینه مراد تاسې ته وایي چې د جابر آزادولو لپاره باید شهیدي ورکړي خو دا ټولې خبرې دروغ دي. هغه تاسې کوم بل ځای ته بیایي او هلته مو ساتي. تاسو ته اجازه نه درکوي چې محکمې ته لاړ شئ او شهیدي ورکړئ. مراد د جابر وکیل نه دی څنګه هغه به ولې داسې یو کار کوي؟ په دې خبرې باور کول دومره اسانه نه ده خو دا هر څه رښتیا دي. کله چې تاسې په رښتیا پوه شئ بیا به ډېره ناوخته وي. هیله کوم په موږ باور وکړئ. د محکمې تر ورځې پورې زه تا خپل یو ملګري کره بیایم وروسته له هغه ته محکمې کې شهیدي ورکولی شي. حسینه وګوره سمه ده چې جابر مې نه خوښېږي خو هغه د علي پلار دی. د همدې لپاره نه غواړم چې بې ځایه کومه سزا وویني. ته خو ما پېژنې باید پوه شې چې زه هېڅکله تا ته دوکه نه درکوم. په تا څنګه باور وکړم سهره؟ څنګه پوه شم چې له جابر سره کومه لوبه نه کوې؟ بله چاره نه لرې باید په ما باور وکړې. وګوره مراد نه پېژنې جابر یې هم نه پېژني. مراد داسې سړی دی چې هر کار کولی شي. د لامل پوښتنه یې مه کوه. یوازې په دې پوه شه چې مراد له موږ سره یوه ستونزه لري او د همدې لپاره دا کار کوي. وګوره ښاغلی حسینه که مراد غواړي جابر له زندانه وباسي نو بیا یې ولې امنیت ته تسلیم نه کړي تر څو خپله شاهدي ورکړي. په داسې حالت کې چې هر وکیل پوهېږي شاهد لومړی باید امنیت ته وسپارل شي. ولې په دې اړه مو فکر کړی؟ سمه ده ستاسې خبره منم
خو لومړی باید مراد نه ځان خلاص کړم. نو اوس ته باید مراد ته هیڅ مه نه وایې او کوم هوټل چې یادوي هلته لاړ شه. کله چې له هغه ځایه ووتې بیا ماته زنګ ووهه. سمه ده، زه باید لاندې لاړ شم چې مراد شک ونه کړي. سمه ده، لومړی ته لاړ شه، موږ بیا وروسته درځو که نه پوه شي. اصلي کینه لوري زما سر د په درد کې وګوره یو ورځ به ټول ستا په کارونو پوشي. څنګه آرامه کېنم مورې، څنګه آرامه کېنم؟ که سلیم پوه شي چې ما مراد ته ویلي وو، که مراد ورته ووایي چې اصلي راته وویل. اصلي لږه هوښیاره اوسه، مراد به ولې هغه ته داسې وایي؟ نه پوهېږم مورې، هیڅ نه پوهېږم چې مراد به کوم کار کوي. زما یوازینۍ غوښتنه دا ده چې سلیم پوه نشي چې زه هم دې کار کې لاس لرم. آرامه اوسه اصلي، دومره زر مه وارخطا کېږه. مراد داسې یو حالت کې لیونتوب نه کوي، داسې کار نه کوي چې خپل کار خراب کړي. اندېښنه مه کوه. خدای دې وکړي چې حسین خپل فکر بدل نه کړي، کنه نو د جابر آزادولو لپاره بله لاره نه لرو. انشاءالله. ته ښایي صحرا مېرمنې؟ علي لپاره اندېښمنه یم. کله چې فکر کوم زوی مې د مراد په څېر کس سره ژوند کوي بیا لیونی کېږم. رښتیا وایه، علي باید زر ته زره پوه کړو، کنه نو که مراد پوه شي چې حسین موږ د هغه له لاس نه اخیستی بیا به ستاسې پر وړاندې لالي نه ګټه واخلي. د مراد اصلي موخې په اړه هغه ته وایم، دا هم وایم چې هغه غواړي جابر زنداني کړي. نه نه، داسې یو کار مه کوه صحرا مېرمنې. علي په دې وروستیو کې ډېرې ستونزې لیدلې دي، داسې یوه خبره اوس نشي زغملی، کیدای شي کوم غلط کار وکړي. ښه نو څه وکړو؟ موږ څنګه کولی شو علي ته قناعت ورکړو؟ هغه ته یو ځل زنګ ووهه، ځینې خبرې به ورته ووایو. زه باور لرم چې هغه به زموږ خبرې واوري. بله بله، زویه ته چیرته یې؟ کار لرم. څه شوي؟ سلیم ښوونکی غواړي تا سره خبرې وکړي. زه نه غواړم چا سره خبرې وکم. زویه داسې مه کوه، هر چیرته چې یې موږ ته ووایه چې څنګ ته دې درشو. ساحل سره یم خو کار لرم، لږ څه وروسته به درشم. ساحل کې؟ سمه ده، په تماشه موږ همدا اوس درځو، بل چیرته لاړ نه شي. سمه ده؟ نه اوس یې بندوم. نه مه یې بندوه زویه. علي بله، علي موبایل مه بندوه. علي وګوره که د ښوونکي په توګه لږ حق هم در باندې لرم. زما خبره واوره او که زما خبره درته ارزښت نه لري بیا ته د خپلې خوښې کار وکړه. علي هیله کوم موږ هلته درځو، همالته اوسه. وروره وګوره لور دې څه پخ کړي. او ماشاءالله، دا تا تیار کړي لور جانې؟ ما یوازې ککور پکې ګډ کې. فکر کوم د ګډولو په وخت کې دې خپله هم لږ خوړلی وي. یوه قشقه مې وخوړه پلارجانه. دا رودې شه. ترور مې په کیک کې پسته واچوله پلارجانه. ښه بیا به دا کیک ډېر خوندور راغلی وي، زر یې ټوټه کوي. نیسان په خیر راغلی، وګوره لور دې څه تیار کړي. خدایا تا هم کیک اخیستی ورېندارې، خو هسې دې ځان په زحمت که. نن دې زینب ته د کیک خبره کړې وه، بیا ما هم فکر وکړه کیک ته به دې زړه شوی وي، ځکه مې دا کیک تیار که. خدای دې وکړي چې همداسې وي.
څوک مې مخه نشي نیولی داسې دلته لاس تر زنه نشم کېناستلی هغوی دواړه یو هم خپل موبایل ته ځواب نه ورکوي لیونتوب مه کوه اصلي چیرته ځې که ته لاړه هم شي څه به وکړي وګوره لورجانې لږه ارامه اوسه که نه نو بیا به موږ ته یوه ستونزه پیدا کړي په خیر راغلی هارون جانه خیرت دی په دې وخت کې څنګه راغلی موبایل مې هیر کړی و هغه پسې راغلم خیریت دی پلاره موبایل مې هیر شوی و هغه پسې راغلی یم ته ښه یې ښه یم پلارجانه ته څنګه یې زه هم ښه یم لاړم زویا زویا تا پسې ډېره خفه شوې یم علي زویا باید لاړ شم ډېر وخت نه لرم هر څه چې وایې زر یې ووایئ که څه هم ما خو ستاسو د دروغو خبرې ډېرې اورېدلي زویا باید کور ته راشي راځه چې کور ته لاړ شو او په ارامه سره خبرې وکړو سمه ده هیڅ چېرته هم نه ځم مراد کاکا حسین پیدا کړی یعنې پلار به مې ډېر زر وژغورل شي وروسته له دې چې هر چېرته مې پلار و زه به هم همالته یم مراد سره کوم کار نه لرو ښوونکي پلار لپاره د یو نوی وکیل پیدا کړی څه ته پوهېږې چې څه وایې مورې مراد کاکا مې پلار ژغوري نوی وکیل مې ولې نیولی ووایې ستاسې موخه څه ده البته د دې لپاره دا کارونه کوئ چې پلار مې زنداني شي علي علي ودرېږه ته خو اوس ماشوم نه یې په داسې عمر کې چې د ښه او بد توپیر کولی شي مور دې یا هم زه موږ به ولې ستا د پلار بدي وغواړو تاسې فکر کوئ چې زما پلار قاتل دی خو زه نه علي موږ پوهېږو چې پلار دې بې ګناه دی د دې خبرې ثابتولو او د پلار ژغورلو لپاره دی نور ته باید مراد سره ونه ګورې اوس د دې خبرې ټول جزیات درته نشو ویلی خو رښتیا به ډېر زر ټولو ته ښکاره شي هیله کوم یو څو ورځې له مراد نه لرې اوسه په تاسې باور نه لرم ما په ارامه پرېږدئ علي ودرېږه سهرا مېرمنې اوس نشي کولی زموږ په خبرو باور وکړي حاکم دی ډېرې ستونزې وزغملې هر څه زما له امله وشول اوس به څنګه کوو باید لږه بیړه وکړو یوازې په خبرو نشو کولی علي ته قناعت ورکړو باید دعا وکړو چې حسین خپله ژمنه ترسره کړي مراده څه وشول څو ځله مې زنګ ووهه سلیم هم زما زنګ ته ځواب نه ورکوي اندېښنه مه کوه هر څه سم دی له ورور نه مې مخکې هوټل ته ورسېدم حسین مې یو بل هوټل ته راوسته اوس هم د صحرا څنګ ته ځم هغې ته ښکاره کوم چې زندان ته تګ په څه معنا دی سمه ده زه د وخت نه نیسم او وروسته به بیا خبرې وکړو لورې ولې ځان سره خاندي راته وایه مراد سلیم لیدلی دی نه یو بل سره نه دي مخامخ شوي مراد له سلیم نه مخکې هلته رسېدلی حسین یې بل هوټل کې ځای پر ځای کړی اوه شکر کله چې هغوی دواړو زما زنګ ته ځواب رانه که بیا ما فکر وکړ کوم بد کار شوی حالا دا ځل هم وژغورل شو یوازې خدای پوهیږي چې نور به څومره داسې سختو شیبو سره مخامخ شو لورې نه تر څو چې له صحرا نه ونه ژغورل شو په ارامه ژوند نشو کولی نیسان بیا څه شوي ما یوازې غوښتل زینب خوشحاله کم وی ویل کیک غواړم زه هم لاړم چې کیک راوړم
الیف هم په دې خبره پوهېدله یوازې د دې لپاره چې ما په غوسه کېدل دی کیک پوخ کړ تر څو زه زینب خوشحاله نه کړم د زینب خوشحالولو لپاره کیک ته اړتیا نشته که هغې ته لږه وخاندې او د پخوا په څېر ورته ناز ورکړې دا به هغې ته ډېره ښه ډالۍ وي کیک نو څه دی او هو دا څه معنا لري چې کیک چا تیار کړی که ټول یو ځای په خوند ونه خورو هغه کیک به څه کوو زما په خبرو باور نه کوې که نه نیسان البته چې زه په تا باور کوم خو زه دا نشم منلی چې الیف به کوم بد نیت ولري سمه ده ته چې داسې وایې بخښنه غواړم الیف جانې یو ځل دلته راشه ووایه ورېندار جانې زه نه پوهېدم چې ته د پخلنځي په کارونو دومره پوهېږې وروسته له دې به خواړه دواړه یو ځای تیروو سمه ده البته ولې نه هله نو راځه چې کار پیل کو ایفا په روغتون کې ستاسې یو ملګری و هغه اوس څنګه دی علي هو علي نشه یي توکي کارولي وو موږ هم روغتون ته بوته معده یې ورته پرېمینځله اوس ښه دی ایفا پوهېږم له ما نه ډېر خفه یې حق دې دی خو ما ټول ژوند کې کوم څه نه درلوده په یوازې ځان مې هڅه کوله چې لوی شم د سلیم ښوونکي په څېر کوم کس هم را سره نه و ژوند چې هرې خواته تلو زه هم هغې خواته تلم بخښنه غواړم حق دې راوبخښه رجایي وروره موږ هم په ښه شرایطو کې ژوند نه دی کړی موږ هم ډېرې سختۍ لیدلې دي خو هېڅکله مو خرابو کارونو ته مخ نه دی اړولی یوه بله خبره هم ده دا چې انسان خپله ګناه باندې پوهېږي او توبه کوي دا هم یو ښه کار دی وروره بیا داسې کار مه کوه سمه ده هیفا یو پاکټ توکي دي څه کولی شي هغه پاکټ یو چیرته یوسي قرطاس یا د قلم او پنسل مې د ماشومانو لپاره اخیستي ژوندی اوسئ وروره ټول ژوندي اوسئ خانو هلکان څه کوي د اوسګې درس د دننه نه دي اوهو هغې سره هم باید خبرې وکړم ته خو سړی در سره خبرې کولی شم خو له ښځو سره هیڅ خبرې نشم کولی ډېر ستونزمن کار دی هو خانم شاه سره تجربه لرم په هر حال ته خو یې ورورې پوهېږې چې څنګه ورسره خبرې وکړم والا وروره څنګه دی چې له ما سره خبرې وکړې که همداسې خبرې ورسره وکړې بیا به پوهه شي وګوره که کومه ستونزه مو درلوده ما ته یې ووایې سمه ده سمه ده وروره زهرا فکر کوې دومره په اسانۍ له ما نه ځان ژغورلی شي مخې نه مې لرې شه ورور سره مې دې په زندان کې څه کول ما ته وګوره که وروسته له دې ما ته یا زوی ته مې نږدې شوې بیا جابر ته هر څه وایم له موږ نه لرې اوسه پوه شوې وای ګورم چې ورور مې تا ته ډېر جرأت درکړی دی خو په یاد یې راوله کله چې د ورته اړتیا درلوده ستا په کیسه کې نه و له مخې نه مې لرې شه مراده په دې سیمه کې تا ته ژوند کول ستونزمن کوم بیا به یوازې پاتې شي او په منډه منډه به ما ته راشي هر څه چې کولی شي وکړه څوک چې تا نه وډار شي ستا په څېر بې شرفه به وي مخکې له دې چې خواړه وخورم خدای ته دعا کوم ښه ذهن روغتیا او ښه خوی راکړي هو که خواړه ونه خورم بیا نو غټېږم او ښوونځي ته هم نشم تللی هغه چا چې دا نعمتونه موږ ته راکړي او ټول موږ خپله پناه کې ساتي هغه خدای دی ډېره مننه کوم آمین آفرین زما ګرانې لورې څه شوي لیف کوم څه ته اړتیا لرې نه ورېندارې ته به ستړې شوې یې ته کښېنه زه به یې تیار کړم
نه ایلیف هسې هم لږ پاتې دي یو ځای به یې تیار کو په هر حال زه سالون ته ځم غواړم یو څو شېبې هلته تلویزیون وګورم چیرته ځې ایلیف ډوډۍ نه خورئ زه ماړه یم ډاډه یې هو سمه ده بس دی مخې نه مې لرې شئ که نه نو په زوره چغې وهم دلته څه خبره ده ته بیا دلته څه کار لرې عثمان کاکا سمه ده هیله کوم کومه خبره نه ده ارامه اوسئ ما ته وګوره بل ځل دې څه راته نږدې ونه وینه ان وروسته له دې نور دې سیمې ته هم را نه شي پوه شوې څه وایي لورې تا بیا ولې ځوروي کومه مهمه خبره نه ده کاکا ستا پر وړاندې ډېر شرمنده یم د مراد له خوا زه درنه بخښنه غواړم ما نه غوښتل چې داسې کارونه وشي ته خو پوهېږې تا سره د خپلې لور په څېر مینه لرم تاسې هم زما د پلار په څېر یې عثمان کاکا خدای دې درنه راضي وي احمده زینب راځئ خواړه تیار دي راځه الیف چیرته ده قاب دې هم ورته نه دی ایښی وی ویل وږې نه یم خواړه نه خورم توبه توبه که غواړه له زینب نه پوښتنه وکړه وی ویل زه وږې نه یم ما هم ځکه ورته قاب کې نه ښوده هو ترور مې وویلې چې وږې نه یم الیف راشه لږه خورواخه وخوره نه وروره په رښتیا ماړه یم تاسې ته ښه اشتیا غواړم ژوندی اوسې هله هیڅ نه پوهېږم چې ته څه کوې ښاغلی عثمانه ته څنګه کولی شې له خپل اصلي زوی سره چې ورسره د وینې اړیکه هم لري دښمني وکړې کورنۍ مو له منځه ځي ښاغلی عثمانه کورنۍ مو له منځه ځي ستا پام دی او که نه شکرا ما ته د ماشومانو په څېر درس مه راکوه هره شیبه هماغه بد اخلاقه زوی دې یادوي ته غواړې د دې لپاره چې هغه زموږ زوی دی د هغه هره تېروتنه او ګناه وبخو هر څوک تېروتنه کولی شي داسې انسان نشته چې ګناه یې نه وي کړي تا هېڅکله هم هغه سره ښه چلند نه دی کړی ښاغلی عثمانه هر څه چې کوي په تا بده لګیږي خو په دې پوه شه چې زه یوه مور یم هغه زما زوی دی زما د زړه ټوټه ده زه هغسې یو زوی نه لرم پوهه شوې دا کور خو پرېږده که دې سیمې ته هم راشي بیا به نه ستا خبره ومنم او نه به هغه پرېږدم راته ووایه ولې هغه سره دښمني کوې ولې د سلیم سره لاس یو کړی او زما په زوی ظلم کوئ د لمانځه وخت دی زه باید لاړ شم هغه شیبه مې احساس وکړ چې عثمان کاکا مې پلار وي د پلار په څېر د مراد په وړاندې زما ملاتړ وکړه ډېر وخت شوی و چې ما ځان دومره خوندي نه و احساس کړی هاجرې شکر چې عثمان کاکا خو راسره دی سامان یې درته لانجه جوړوي خو ښه ده چې پلار یې تا سره مرسته کوي سهرا د مننې لپاره باید یو کار وکړم یعنې زه خو نشم کولی هغه ته ډالۍ واخلم زړه مې غواړي د هغه د خوښۍ خواږه تیار کړم که خواږه تیار کړم وبه یې مني داسې ښه ده که نه البته چې مني ولې به یې نه مني
بله مورې زویا چیرته یې همدا اوس کور ته راتللی شي اوس یو مهم کار لرم وروسته بیا خبرې کوو ما ته یو ځواب راکړه تاسو دواړه مراد ته ولې دومره په غوسه یئ که کومه تېروتنه یې کړې وي یو ځای کښېنئ او خبرې ورسره وکئ هغه پوه کوي خو داسې ورته مه په غوسه کېږئ سلیمه زویا زما غږ اورې زما غږ نه اورې څنګه د ورور په اړه دې خبرې کوم خو ته زما خبره نه اورې اورم مورې غږ دې اورم وګوره مورې مراد د دې لپاره چې سهرا سره مینه لري نه غواړي چې جابر له زندان آزاد شي او اصلي قاتل یې هم له ځان سره پټ کړی دی مورې ما اوس هغه پیدا کړ پولیسو ته یې تسلیموم وروسته به بیا خبرې وکړو سمه ده مورې بیا به خبرې وکړو بله مورې همدا اوس کور ته راشه نور نه هغې سیمې ته او نه هم هغه کور ته درځم فکر کوم د پلار خبرونه خبره نه یې هغه نور نه غواړي چې ما وویني ښه نو اصلي دوی کره راشه هلته به سره خبرې وکړو نه کېږي چې زه در نشم هر څه چې وایي په موبایل کې یې ووایه هسې هم ډېر کار لرم دا چې جابر دې بې ځایه زندان کې ساتلی او اصلي قاتل دې پټ کړی دی نه غواړم په دې اړه د سره موبایل کې خبرې وکړم همدا اوس اصلي دوی کره راشه هلته به سره خبرې وکړو څه شوي مراده ولې وارخطا یې مور مې زما د کارونو په اړه خبره شوې اصلي اوف زه اوس څه وکړم که د هغې مرسته له لاسه ورکړم بیا نشم کولی صحرا ته نږدې شم دومره مه ډارېږه مور د تا سره ډېره مینه لري پلار دې هم همداسې له سلیم نه په تا ډېر باور لري وروسته له دې خبرو نه فکر نه کوم چې په ما باور وکړي که مور مې له ما نه مخ واړوي بیا به زما پلان خراب شي اوف یوه شیبه اوس چې مور دې په تا دومره باور کوي بیا د دې پر ځای چې د مور نه دې وتښتې نو باور یې لاسته راوړه ورته ووایه چې دا ټولې خبرې د صحرا یو پلان دی هغه ستا مور ده که لږ د هغې احساسات راوپاروي او تمثیل وکړي بیا به هغه هم ستا په خبرو باور وکړي ښه فکر دی مور مې چې راغله زه هم داسې ورته وایم تاسې ما سره مرسته وکئ که درې وړه یوه خبره وکړو بیا هرومرو باور کوي همداسې نه ده اصلي ما سره خو مرسته کوئ که نه البته زما پان مور سره دې ښه نه کوي هغه ولې غواړي چې تا خفه کړي او دوکه درکړي نه پوهېږم هېڅ نه پوهېږم چې په چا باور وکړم یو ناڅاپه مې مخې ته راځي او راته وایي چې مراد کاکا باندې باور مه کوه وایي هغه به نور زما د پلار وکیل نه وي ښه ده خو ولې یو ناڅاپه څه وشول اوف ایفا فکر مې هېڅ کار نه کوي هېڅ یوه مورم د خپل زوی خفګان او زیان نه غواړي که هغه داسې وایي نو په کوم څه به پوهېږي سلیم ښوونکی هم پېژنم تر ننه یې هره خبره رښتیا شوې موږ ته هېڅکله دروغ نه دي ویلي تل یې زموږ ملاتړ کړی یو ځل د دې خبرې په اړه فکر وکړه کیدای شي هغوی به رښتیا وایي کیدای شي مراد ورور په رښتیا د باور وړ کس نه وي سمه ده خو پلار مې په مراد کاکا باور کوي یعنې زه او مور مې دواړه یې هغه ته وسپارلو
مراد کاکا باور لري چې پلار مې بې ګناه دی. هغه به زندان نه خلاص کړي. او هو هغه مې د پلار وکیل دی. ولې به داسې یو کار کوي؟ که دومره ډاډه وای بیا دې فکر نه ګډوډي ده. دا کار داسې نه کیږي. ښه به وي چې لاړ شم او مراد کاکا سره خبرې وکړم. بیا به زه خپله پرېکړه وکړم چې په هغه باور وکړم او که نه. په خیر راغله شکران میرمنې. مراد چیرته دی؟ دننه دی. مورې ما ته مې نږدې کېږه. آخر دې دا کار هم وکړو زویه، افسوس دې وي پته. مورې هیله کوم داسې مه وایه. څه ووایم ها؟ څه ووایم؟ پلار او ورور دې چې هر څه وایي رښتیا وایي. د صحرا لپاره دا کارونه کوي. او له خپلې کورنۍ سره دې اړیکه خرابه کړه. که داسې مخ ته لاړ شي خپل راتلونکی به هم له لاسه ورکړي. څنګه کولی شي یو بېګناه کس زندان کې واچوي ها؟ مراده څنګه دا کار کولی شي؟ رښتیا وایي مورې، خواشینی شوم. زما ګناه دا وه چې صحرا سره مې مینه درلوده. هغه ډارېدله چې جابر ورته بلا جوړه نه کړي. ما هم ونه شو زغملی. هغې سره مې مینه درلوده ځکه مې ورته هو وویل. اوس داسې ښکاري لکه چې ما دا غوښتنه نه وي کړې مورې. هر څه یې زما په غاړه واچول. یو ځل اصلینه پوښتنه وکړه. ها؟ هو ترورې، مراد رښتیا وایي. دا هر څه د صحرایو پلان و. له لومړي سر نه یې مراد سره مینه درلوده. په یاد دی هاجرې ته چې کوم لیک لیکلی و هغه کې د مراد په اړه خبرې کړې وې. شکران میرمنې. که په هغه وخت کې مو زما خبره منلې وای بیا به داسې کار هیڅکله هم نه و شوی. داسې ښکاري تر څو چې دا ښځه له دې ځایه ورکه نشي موږ نشو کولی ارامه ژوند وکړو. ما مې زمن په سړک کې نه دي پیدا کړي. هغه هم نشي کولی په خپل سر ترې ګټه واخلي. ته خو ښه خبره کوي، خو ښاغلی عثمان به ونه غواړي چې صحرا له دې ځای نه لاړه شي. ښاغلی عثمان سره به موږ ټول خبرې وکړو. ښاغلی میرل باید دا خبرې ورته وکړو. کله چې دا خبرې واوري او به ګورو چې بیا به باور وکړي او که نه. څنګه خپله کوټه کې نشته؟ ما ونه ویل چې له هغه نه سترګې مه لرې کوئ. ها دا سړی به چېرته تللی وي؟ که هغه پیدا نه کوي نو یو هم ژوندی نه پرېږدم. مخکې له دې چې ما ته خبره کې څنګه تللی یې؟ ما تا ته نو ویلي چې تر محکمې پورې ستا د هر کار او ستا د هرې ستا په اړه خبر واوسم. نور نو اړتیا نشته ښاغلی مراده. زه ستا په موخه پوه شوم. وروسته له دې تر محکمې پورې به له سلیم ښوونکي سره یو ځای یم. وګوره څه چې هغوی درته وایي دروغ دي. لیونتوب مه کوه. هر چېرته چې یې ماته ووایي چې درشم. ما اصلي لیونتوب هغه وخت وکړه چې په تا مې باور وکړه. څه وکیل یې، فکر مې وکړه صادقه یې، خو ما تېروتنه وکړه. هغوی هڅه کوي تا ته دوکه درکړي او جابر زنداني کړي. هسې ځان مه ستړی کوه. په محکمه کې به سره وګورو. خدای دې ووهي. بیا د خپل کار وکړه وروره. خو دا لوبه نه ده خلاصه شوې. تر هغه وخته چې زه بریالی نشم نه خلاصېږي. مراد کاکا د یوې موضوع په اړه باید در سره خبرې وکړم.
اوس وخت نه لرم علي یو ماکل سره مې باید وګورم د شپې به بیا خبرې وکړو نه ماښامه پورې نشم په تمه کېدلی کاکا زه باید اوس پوه شم سلیم ښوونکی او مور مې راته وویل چې په تا باور ونه کړم ولې یو ناڅاپه داسې راته وویل داسې کومه خبره ده چې زه پرې نه پوهېږم تاسې له ما نه څه پټ کړي اوس دا پوښتنې زما پر ځای له هغوی نه وکړه ما تا نه کوم څه نه دي پټ کړي علي زما موخه دا ده چې ستا پلار له هغه زندان آزاد کړم په چا باندې چې باید باور ونه کړي هغه زه نه یم ما نه غوښتل دا خبره تا ته وکړم خو زه یې مجبور کړم وګوره علي له لومړي سر نه مور دی او زما ورور باور نو درلوده چې پلار دې بې ګناه دی اوس داسې څه وشول چې وایي پلار دې بې ګناه دی ها د هغوی ټولې خبرې دروغ دي هغوی فکر کوي حسین بې ګناه دی فکر کوي پلار دې حسین ته پیسې ورکړي دي تر څو دا ګناه په ځان ومني فکر کوي زه هم په دې کار کې لاس لرم غواړي ما له موضوع لرې کړي او حسین قانع کړي داسې به ستا پلار هم زنداني شه او سزا به وویني حسین به هم په محکمه کې ستا د پلار په ګټه شاهدي ورنه کړي د هغوی عدالت دا دی علي نه زما پلار بې ګناه دی هغه چاته پیسې نه دي ورکړي اصلي ګناهکار حسین دی رښتیا وایي علي ستا پلار بې ګناه دی حسین اصلي ګناهکار دی زه هم د همدې خبرې ثابتولو لپاره هڅه کوم اوس ته راته ووایه علي په چا باندې باید باور وکړې په ما وکړه په هغوی پوهېږې په ما یې زړه بایللی دی له باندې نه ډېر کلک ښکاري خانم شاه ډېر نرم زړه لري د پختې په څېر زما پټ مین جان ګوره ثانیې که زه ستا پر ځای وای دومره ډېره نه ورخطا کېدلم لومړی ځان ډاډه که بیا ورخطا شه جلۍ نور نو څنګه ځان ډاډه کړم رجایي هغه لیک چاته رالیږلی و ها البته چې ما ته ښه سمه ده خو زه وایم چې یو ځل بیا هم فکر وکړه که ښاغلي تاتو په غلطۍ سره هغه لیک تاته درکړی وي بیا هو په څه پوهېږم چې داسې خبرې کوم نه خانم شاه که داسې کوم څه وای نو ما به احساس کړي وای پوهېدمه خورجانې چېرته روانه یې هی تا ته وایم بخښنه غواړم هیڅ پام مې نه شو مغزه مې ډېر ګډوډ دی هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم خو ولې زوی خو دې هم وس په مرکز کې درس پیل کړی رمضان زما زوی له مرکز نه وویسته احمد ملا صاحب او رجایي ډېره هڅه وکړه خدای د خیر ورکړي خو که زما خاوند یو ځل نه ووایي بیا څوک نشي کولی هغه قانع کړي خدای دې له هغوی دواړو نه راضي وي د بکر هم رجایي ډېر خوښ شوی دی جلۍ د ټولو رجایي خوښیږي بابا شکران مېرمنې دا مهمه موضوع څه ده شکران مېرمنې به دې ویل زر کور ته راشه ما هم دکان بند کا او راغلم هر څه چې وایې زر یې ووایه زه پوه شوم چې ته ولې مراد ته په غوسه وي ښاغلی عثمانه حق لري چې هغه ته په غوسه شي خو څنګه چې ته فکر کوې هغسې کومه خبره نشته مراد چې هر څه کړي د سهرا سره یې د مینې درلودلو له امله کړي وګوره ته تر اوسه د مراد پلوي کوې دا چې یو بې ګناه کس په زندان کې غورځوي د دې لپاره څه پلمه لري البته چې لري انسان د مینې لپاره قتل هم کوي دا ته څه ډول خبرې کوي ښاغلی عثمانه داسې د یوازې خپل زوی مه ملامته وه خبرې وکړه ته مور ته ووایه عثمان پلارجانه ته خو پوهېږې سهرا په ما هم ګرانه ده هیڅ نه غواړم داسې د هغې غیبت وکړم خو ترور مې رښتیا وایي
هڅه هم ډیر وخت کېږي صحرا په مراد زړه بایللی. هاجرې ته هم په لیک کې د مراد یادونه کړې وه. د وخت په تېرېدو سره زموږ مراد هم په صحرا زړه وبایله. اوس چې جابر پیدا شو بیا صحرا. باید دا درته ووایم چې صحرا له مراد نه غوښتي و چې جابر باید په زندان کې وساتي او زما ساده زوی هم د هغې خوشحالولو لپاره دا خبره ومنله.